مولانا صاحب بخیر علي بخیر علي معراج څنګه خیرت دی السلام علیکم وعلیکم السلام معراج خیر بول دی څنګه مولانا صاحب شکر تاسو خاص دی خوشاله ښکارې کوم خانه د خیر راغلی مولانا صاحب ولا نن د عاشقانو د ورځو یوه ورځ و ما خپلې معشوقې له وویل کیف ورکه بېرته راغله به لکه ګفټ دې ورته وړی و ګیفټ یې ورته وړی استغفر الله استغفر الله ته چې داسې د پردو تور سرو ته دا ګفټونه او دا شیونه وړي خدای ناخواسته که یو څوک یو ګفټ یو تحفه یا راوړي ستا خور ته یا ستا د کور یو زنانه ته ورکړي یا ورته په لار کې ودرېږي ته به څه احساس کوې ته به هغه کس ته څه مولانا صاحب زه د بچا کې چې زما کور ته به راځي دا وختو کې به یې ګوتې واچوم او بیا شکوم زما کور ته ګفټ راوړي وارنټاین راوړي لکه څنګه چې تا ته غوسه درځي او قار درځي داسې به د هغې هم څوک ورور به وي پلار به وي هغه ته به غوسه نه ورځي قار به نه ورځي دا د هغه یو عزت نه دی ته په خپله یو عزت خفه کېږي او د بل چا عزت درته عزت نه ښکاري والله مولانا صاحب رښتیا خبره ده دې خبرو سوچ وکړه د نن سبا زمانې ځوانان د بل چا یو عزت ته نه ګوري صرف د خپله یو عزت خبر سره وي ما درته خبرې وکړې عمل پې ستا کار دی انشاءالله چې زه درنه لاړم بس همدغه زه د ګاډي کې ورسوم مولانا مننه السلام علیکم